أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك وبكرمك بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. ګران لیدونکو یو اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ګران زمونږ غږ اورئ؟ الو السلام علیکم. الو ګران نوم دې کراته وکړو کوم چې د موږ سره اړیکه نیولې ده. الو غږ دې راځي نو پوښتنه دې وکړه ګرانه. شکر د خدای فضل ده. نوم دې کراته وکړو کوم چې د موږ سره اړیکه نیولې ده. ولې سباون اړیکه سره نیولې ده ایران نه. سباون وروره پوښتنه دې وکړه. ولې چې یو درې پوښتنې لرم. ښه. ولې چې یو پوښتنه دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وخت مرجع خو یعنې داسې کوم خلک نو شته دی چې مثال بزرګان یو په دیوالونو باندې کښېني او هغه دیوالونو له ووایي چې حرکت وکړه خدای خو کوم ځای هغوی حرکت کړی. یو پلان یې دا ده چې همداسې خلک وو په دې وخت کې. ښه. او دو پوښتنې مې نورې دي ملا چې د خوب په باره کې. ښه. ولې یو خوب مې لیدلی چې اووه کسان وي او اووه واړه چې وي عمر یې ډېر جګ وي چې نو ټولې ګیرې سپینې وي او سرونه یې خلاصې هم سپینې وي، جامې لباس هم سپینې وي، بدن یې هم دومره حده پورې سپین وي که نه چې څنګه جامې سپینې وي همداسې بدن سپین وي. خو دوی اووه کسان یې ټول یو پالي یو کور وي. ښه. نو زه داسې مخې له وروځم او یو داسې نرۍ غوندې چې اوبه روانې وي د اوبو څنګ له ورشم نو دوی دا کښتۍ راجېږي دا کښتۍ راجېږي د اوبو کې را روان شي. نو یو بل یې زاکم چې دوی مشر دی دغه مشر یې مثال د شانتي ځایي به وي دغه د خپونه لږ ځایي به وي نو دا د اوبو غاړې وي کښېني زه ورسره کښېنم ورشم لاسه یې را ونیسم راجېږم یې کومک ورسره کوم د اوبو نه یې راوړم. ښه. یو خوب مې مخکې دغه لیدلی. بیا یو خوب مو لید دغه چې دې پر څو ورځې بعد ویلي چې پیغمبر علیه السلام مثال یو ځای کې ناست یم او کار کوم په پیره مې درولي او په دې کې کار کوم دې وخت کې پیغمبر علیه السلام راشي یو ځای مې یو مې نیکه وي راسره ناست وي راسره کښېني مثال د ډوډۍ ټیم نو دې سره یو لکه بادرنګ وي بادرنګ دغه شانتې یعنې په دغه سره درې لیسټه به درته وي هغه بادرنګ د هغې په قسم شین خو بل تېره مې نه درې تقسیم دي. یو تقسیم راځي یو تقسیم خپله واخلي یو تقسیم زما نیکه له ورکړي یعنې بل یو لیست درته زمونږ وراځي. نیکه دې وفات شوی ده که ژوندی ده؟ نه نیکه مې ژوندی دی. ښه. په دغه یو درې پوښتنې ملکي صحیح شو. پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه دا یې خوشحال رابطه چې مخه یې ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه. بخنه غواړو دا اړیکه به مو واخلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې کراته وکړې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې ګرانه؟ او غږ دې راځي ګرانه نوم دې راته وکړې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې؟ پوښتنه دې وکړه ګرانه. پوښتنه خو داسې وکړي که چېرې په هغوی کې ګڼه ګوڼه ډېرې وي مثال تعداد زیات وي او یو سړی ولې چې خپل مېرمن خاطر باندې یو څه یا
ضروري شیان مثال لکه لباس خوراکي شی کولی شي راوړي څه خو به نه لري ګناه خو به نه لري چې مثال یو ته راوړي مثال بل ته را نه وړي داسې ښه صحیح شو ګرانه نوم دې راته ونه ښوده او کوم جینه امین الله له قرابه امین الله د بندر عباس نه امین الله د ولایت نوم دې راته ونه ښوده قرابه ښه صحیح شو بله پوښتنه خو نه لرې بله پوښتنه مغلي چې دغه بېځانه معلومات چې پرې وځي ښځه که لوڅ سر پرېږدي څوم ګناه خو به نه وي څنګه وکړي دا څنګه دا پوښتنه دې دومره کوي بیا وکوي د شپې مالک ښځه پرې وځي په خپل بستر د خوب کې انسان که لوڅ سر پرېږدي دا خو به څه ګناه نه لري ښه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله ګرانه او انشاءالله چې پوښتنو ته به دې په خپل نوبت سره جواب درکړم بله پوښتنه خو نه لرې په مخه دې ښه څه ګرانه په مخه دې ښه ګران لیدونکو دا اړیکه به هم واخلو السلام علیکم شکر د خدای فضل د ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان ګرانه نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان نوم دې بیا راته وښیې ګرانه امین جان خیالي جان وروره پوښتنه دې وکوه صحیح شو طالب جان مالک صاحب منطقه کې یو موجود صحیح موجود شهید کړی ده د موسسې اوس یې خوراک کې سمونه جوړ کړه رسم چې اسمي سره کریم جان ورته موږ سره پرون هم اړیکه نیولې وه دغه د مسجد په هغه د سم پوه نه شوم چې دغه مسجد چا شهید کړی او څه رقم شهید شوی او ستونزه پکې څه شی وه ګرانه مالک موجود شهید کړی صحیح موجود و د موسسې خلکو شهید کړی پکې په لاندې سوالونه جوړ کړه اوس عامو خلکو کې نه لمونځ کوي صحیح موجود په مخکې اوس شیعګانو پکې بل مسجد جوړ کړی ده بل مسجد سالون جوړ کړی ده عامو سالون کې لمونځ کوو صحیح شو یعنی مسجد نه غیر بل شی پکې جوړ کړی سالون ده سالون ته اوس سالون نه جوړ کړی صحیح شو ګرانه اوس خلک پکې مونځ کوي او که نه راځو دې ته ګران لیدونکو ته جوابونه ورکو او هغوی پوښتنه کړې وه سباون ورور د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي د نبي علیه صلات وسلام زمانې نه را په دې خوا داسې څوک شته چې هغه په دیوال سپاره شي او والوځي او هوا وکړي ګرانه وروره کرامت د اولیاو حق ته شاید داسې پیدا شي داسې څوک وي امکان د دې ولري چې
ولی کرامت د اولیاء شته، خو دا غیر اختیاري ده، اختیاري نه ده. داسې بعضې واقعې شته، داسې بعضې مسایل شته، خو دا نو حاشا وکاله احتمال ډیر نه لري، خو بیا هم امکان د دې ولري چې داسې څوک پیدا وي یا د نبي علیه السلام د زمانې نه را په دې خوا پیدا شوي وي. او دویم دا چې خوب مې ویلی ده چې 2 نفره وي او دا سپینې جامې وي اغوستې وي، او حتی دې پورې چې کوم ځایونه د دوی ښکارېږي هغه هم د سپینو جامو په رنګ باندې وي او ډېر ښایسته رنګونه وي، او دې کې یو کس پکې زوړ او بوډا وي، او دې سره وایي زه بیا د اوبو په غاړه کښېنې او زه ورسره کومک کومه. ګران لیدونکو دا اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم سلام ګرانه، که نوم دې راته وښیې او کوم جنه د موږ سره اړیکه نیولې قربان؟ نوم مې شاکر دی، فاریاب ولایت نه. نوم د شاکر ده؟ شوکت. ښه شوکت وروره پوښتنه دې وکوه. مولوی صاحب پوښتنه یا رقم وړي چې هغه دي که نه تلویزیونونه سیال وادي ګورخا په نامه دی، که دغه ګوري ده پسې جمع څنګه جایز ده که نه؟ شوکت وروره د تا دا غږ موږ ته لږ جل غونته راځي، که بښنه غواړم که لږ دې دا ځای ته تغییر ورکړې څنګه به وي؟ صحیح شو؟ صحیح شو، پوښتنه دې وکوه. بله صحیح شو، غږ دې راځي، موږ ته پوښتنه دې وکوه ګرانه. پوښتنه مولوي صاحب چې دغه تلویزیون یو سریال ګوري د هغه پسې دا جمع جایزه ده که نه ده؟ ښه بله پوښتنه خو نه لرې شوکت وروره؟ بله پوښتنه مولوي صاحب. مننه، په مخه دې ښه څه، په مخه دې ښه. راځو دې ته ګران لیدونکو چې دی وایي چې ما داسې خوب ولیده 2 نفره وي او په 2 نفرو کې بیا داسې وي چې هغه یو نفر پکې داسې کمزوری وي او هغه کمزوري کس ته سره زه بیا همکاري کوم. ګران وروره دا خوب خو دې ښایسته خوب لیدلی دا واقعا ډېر ښه خوب دی لیدلی، خو دغه کم سړی چې پکې ضعیفه ده سباونه وروره شاید دا ستا خپل عمل وي، او عمل دا معنا چې مونځ چې ده دا کتابو لیکلي دي چې دا یو بل ځای ته سړي سره مرسته کوي، د قیامت په ورځ باندې به داسې یو دشته مخې ته خلکو ته راشي، دا به بیا دا مونځ د سره همکاري کوي، یو ځای نه بل ځای ته به یو مونځ به په بل مانځه باندې سپاري، بل به په بل باندې سپاري، بل به په بل باندې سپاري. شاید یا د تا په اوداسه کې څه قصور وي، یا د په مانځه کې څه قصور راغلی وي، یا د دا مونځ ډېر په چالاکۍ کړی وي چې هغه یو کس پکې ضعیفه ده او هغه سره بیا ته همکاري کوي. معنا دا چې ته آینده مونځ په صحیح طریقې سره کوه، یعنی نور منځونه دي انشاءالله چې ماشاءالله صحیح دي، شاید یو مونځ پکې چې هغه د ماسخوتن یا د سهار مونځ هغه شاید پکې لږ سستی کوي، نو خدای دې وکړي چې هغه نور هم ته کلک او محکمه کې، او واقعا چې نور دې ښایسته خوب لیدلی ده، او بیا په هغې کې اوبه چې دي هغه هم د الله رحمت دی، او سپینې اوبه د هم ښه خوب دی، او د هغې تر څنګ چې کوم خوب تا بل لیدلی ده چې هغه ځکه د قیامت په ورځ باندې به وایي مسلمانان هغه څوک چې د قیامت په ورځ باندې دوی منځونه کوي، ځکه الله رب الجلال قرآن عظیم شان کې فرمایي د سورة فتح آخرنۍ رکو 8مه سپاره کې الله رب الجلال فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، داسې خلق به وي چې د هغوی په تندیو کې به د سجدو اثر معلومیږي، رڼا به معلومیږي. علماو لیکلي دي که په دې دنیا به د خلکو مخونه ښایسته وي، نوراني به وي، ځلیږي به او په مخ کې به نور وي، دا یو په دې دنیا باندې ده چې هر هغه څوک چې هغه د الله عبادت ډیر کوي، منځونه ډیر کوي، هغه به د هغه چهره به ښایسته وي او د مخ
به ځلیږي ښایست به په مخ کې وي او طبعا به د خلکو په مینه راځي دا به وایي د علامه وي په دې دنیا باندې او د قیامت په ورځ باندې به چې کم ځایونه وینځلي وي په لمانځه کې چې کم ځای وینځل کېږي مثلا مخ وینځل کېږي مټې وینځل کېږي پښې وینځل کېږي دا به بیا ځلیږي رڼا به کوي حتی دې پورې چې دومره تیزه رڼا به کوي چې هغه به دته د دغه د وجې نه نوره لاره هم ښکارېږي یعنې ښایست به یې دا وي چې ډېر ښایست نه به د په دته رڼا کوي نو دا هغه ځای نه چې هغه چا اودس کړی وي او بیا د مونځ کړی وي نو هغه به ټولو خلکو ته به معلومیږي چې دا هغه څوک دی چې د په دنیا کې د الله ربالجلال عبادت کړی دی او د په دنیا کې ډېر اودسونه کړي دي او د په دنیا کې منځونه کړي دي دا هغه شخص دی نو دغه دیتا دا منځونه دي شاید 5 منځونه وي او د هغې تر څنګ 2 ټیمه د نفل کړي وي ورسره دغه به دا وي نو نور دا 5 منځونه دي نو ګران وروره چې دا خوب دی لیدلی نور د ډېر ښایسته خوب لیدلی دی کې کومه ستونزه نشته او دی وایي چې بل خوب مې لیده چې نبي علیه صلات وسلام ما سره ناست وي او زه هم ورسره ناست یم او دی بس بادرنګ ورسره وي او حتی چې بادرنګ هم ډېر غټ وي او بیا موږ ته کلی کلی راکوي ګران وروره دا د سخا معنا ورکوي چې دا ته باید مسلمان د بل مسلمان سره سخا کوي او دا باید دا تعلیم د فاره د مسلمانانو دی چې تا د فاره یو تعلیم درکړی چې ته باید سخا او صدقه کوي دغه خوب دغه معنا لري خدای دې وکړي چې تا ته د تسل وړ شوی وي بخښنه غواړو دا اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د خدای فضل دا ګرانه که نوم دې راته وښیي او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان د رخیمي او د سعودي عربستان ګرانه د سعودي نه خو دې اړیکه نیولې ده خو که نوم دې راته بیا وښیي بخښنه غواړم رحیمي ښه راشد امین ښه راشد امین وروره پوښتنه دې وکوه پوښتنه دا ده چې اوس د هغه سفرتیا راځي یعنې اوس یې خیالي دی چې شپه جهادي فرغ شته جزاک الله د قربان هغه واخلي زر شپږ میاشتې هغه شته جزاک الله د شپږ میاشتې نه اضافه کوم تېر کړي یعنې د مبارکه زه معلومات غواړم ګرانه وروره په خبره دې زه هېڅ پوه نه شوم چې صرف دومره مې واورېده چې له شپږو میاشتو نه هم زیات شوی دی په خبر دې پوه نه شوم چې څه شی شپږ میاشتې اجازت یعنې د قربانه چې شپږ میاشتې تېرې کړي اضافه یعنې یو کال یا نیم کاله 2 کاله سره نهسته چې دا کار کړي دي ښه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله پوښتنه مې دې واخیسته انشاءالله چې پوښتنه مې دې واخیستله او پوښتنې ته به دې جواب درکړم صحیح ده راشد امین وروره مخه دې ښه راځو دې ټګرام لیدونکو چې د ورور ته به جواب ورکړو خدای دې وکړي چې د سباون ورور پوښتنه حل شوې وي او امین الله ورور له موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي که یو سړی ښځې ته یو شی له نورو نه پټ راوړي دا څنګه دا جایز ده که ناجایز دی ګرانه وروره چې کور د سړي ګڼ وي او بیروبار ډیر وي نو بیا پټ شی راوړل بیا ناروا ده ځکه دا کې ټول حق لري او ټول مستحق د دې دي چې هغه
مشترکه کور وي نو په هغې کې که پټ شی د راوړ کور ته نو دا د جرم کړی دی نو حتما همداسې مسله ده ځکه چې په دې کې ټول کور حق لري دغو پیسو کې ټول حق لري نو په کار دا دی چې بس شی د راوړ کور ته نو ټولو ته باید په شریکه باندې راوړي او بله پوښتنه دا وه چې لوڅ سر سړی ښځه زنانه لوڅ سر څملاستی چې په خپل ځای کې که نه بخښنه غواړو دا اړیکه به یو ځل واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام ګرانه که نوم دې راته وښیو کوم جنه د موږ سره اړیکه نیولې قربان امین الله دې زبره مې اړیکه نیولې امین الله وروره پوښتنه دې وکوه پوښتنه ده چې هغه کې موږ نوستو په دا ټیم کې ګانې بچانې هغې کوي موږ ذکر کو تقیا یو نو بل موږ طریقانه چې څلور شي تکینو صحیح شو ګرانه یعنې تاسې اوس داسې دوکان ده که نه بازار دی نه نه خپل اوسېدلو په ځای کې چې موږ ناسو تبدیل کېږي لکه موږ تسبیح ذکر کو بل یا ګړي زمانې چې دی د وقار دپاره په موټر هغه کې چې سړکي کې ټیپ کېږي هغه موږ تسبیح نو دې په باره کې معلومات وغوښتل صحیح شو ګرانه بله پوښتنه خو نه لرې نه ژوندی په مخه دې ښه امین الله وروره په مخه دې ښه مخه دې ښه نو ګران لیدونکو د ورور دا هم ویلې امین الله ورور غالبا و امین الله ورور ویلې که یو زنانه په خپل کور کې په خپله بستره کې سرلوڅي څملي دا څنګه دی ګران وروره جایز ده د پروا نه کوي ځکه چې کله دا څملي او دا خو بیا د بړستن چې ده بستره چې ده کمپله دا هم د دې دپاره سطر دی نو هېڅ پروا نه کوي چې بیا ټیکری لرې کړي او سور لوڅ سر څملي دا پروا نه کوي او ښه خبره دا ده چې دې کې کومه ستونزه نشته که چاته تکلیف نه وي ورسره سملاستی شي که تکلیف وي بیا ورسره پروا نه کوي چې لرې کړي بښنه غواړو دا اړیکه به واخلو السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم سلام ګرانه که نوم دې راته وښیو کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان محمد علي متحده متن محمد چې شی محمد علي ښه محمد علي محمد علي وروره پوښتنه دې وکړه چې د لمانځه کې دلته کېږم زه بیا په سټیج یا سوه کېږم دی دلته واجب ته په خپله پکې ساوه کېږي ګرانه صحیح شو او بله پوښتنه خو نه لرې بله پوښتنه د کپتر د دلته ماړی چې خوري ده څنګه ده مړۍ چې خورې څنګه ده د کبیر یا دلته مزرو وي هغه وي تاثیر وي ماړی پخول والا کبیر چې پخوي یا څنګه دي خو کې نه راوځي څنګه یعنې هغه ډوډۍ چې هغه وسوځېږي که نه سوځېده یې څنګه دي ناروغیا سړی دی دلته په کور کې ډېری وي که نه هغه اسلام کې دلته وي تاثیر وي ټول مزدورونه هغه ماړی پخوي ښه چې د مسلمان خوري ګرانه دا دومره پوښتنه د محمد علي وروره ما هېڅ وانه اخیستله دلته د چا څه دی چې په یو هوټل یا په بل څه کې چې تک یا بل سړی مزدور وي که نه کافر وي که نه کافر هغه څه خوړو کې خروش خوب څنګه دی
ښه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله صحیح شو بله پوښتنه خو نه لرې عمرې ته ځي پوره لوړ شي اول اور یې عمرې ته د ځان سره پنځه نفرو ته عمره کړی شي که نشي کړی صحیح شو له حج نه مخکې حج نه مخکې سړی لوړ شي که نه دی اول اور دی په لوړ شي عمرې دي پوره ځون دي پوره لکه کېدای شوی خپل ځون ته وراوکړي که ور پنځه ته وطن کې نورو ته کوي صحیح شو بله پوښتنه خو نه لرې نه څنګه دې کله کې 10,000 روپۍ دې مخکې په مخه دې ښه په مخه دې ښه په مخه دې راځو دې ته ګران لیدونکو چې موږ سره کریم جان رور اړیکه نیولې وه د پرون هم داسې موږ سره اړیکه ونیوله خو متاسفانه چې همدقسې په لنډه کې بیا هم پرې شوله او دی وایي چې د موږ مسجد شهید کړی ده او په هغې کې نه پوهېږم چې اوس یې بل څه شی جوړ کړی ده آیا وایي په موږ څنګه وکوو د موږ مونځ څنګه شو ګران وروره واقعا چې کوم ځای کې د یو ورځ مخکې هم داسې یو چا نه زه خبر سوم وایي هلته یو مسجد شهید کړی چې د مسجد بلال په نامه باندې نومېده او په هغې باندې بیا ډېر زیات دلته موږ بسته یوه ورځ خپرونه ما په همغې مورد باندې وکوله او واقعا چې زه هم خفه وم او بیا د هغې ما د افغانستان د دولت نه دا وغوښتل د لوړپورو چارواکو نه د دولتي کسانو نه ما وغوښتل چې باید د دې ته باید یو وفد برابر شي خلک برابر شي او لاړ شي د دې پوښتنه وکوي د دې بررسي وکوي او په دغه مورد هم زه دا خبره کومه چې ګران وروره دا مسجد چې هر چا شهید کړی ده او د دې باید د دولت پوښتنه وکوي او د دې باید مخه ونیسي او دا باید چې یو څو کسان همداسې لاړ شي او هلته د دې بررسي وکوي د دې معلومات واخلي ځکه چې خپله ایران دا په خپله یو اسلامي مملکت دی ځان ته مسلمانان وایي او که دوی بیا داسې عکس العمل کوي او داسې کارونه په دې کې کېږي نو دا خو بیا یو لوی جرم ده یو لویه ګناه ده حتی دې پورې چې زمونږ مساجد په لندن کې شته په جرمني کې شته په نورو کفري ممالکو کې شته په ډیرو ملکونو کې مساجد شته په هغې ته تر اوسه پورې چا په بد نظر نه دي کتلي قرآن شریفونه پکې شته چا سوځولي نه دي تر اوسه پورې که چېرته داسې عکس العمل کېږي نو دا به یو لویه ستونزه وي او بس الله دې رحم وکوي نو نور به دې کې موږ څه ووایي زموږ دغه یو غږ ده چې خلکو ته یې ورسوو باید د افغانستان دولت د دې پوښتنه وکوي شوکت رور موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي که څوک چې سیریالونه ګوري او داسې خراب سیریالونه ګوري او هغې پسې جمع څنګه ده ګرانه وروره که داسې په یعنې دې نه یو داسې ستونزه جوړېږي چې دا یو کس وي چې هغه سیریالونه ګوري او دې نه بیا داسې یو عمومي بلوا هم پیدا کېږي چې یعنې دا که دا مولوي صاحب یا دا ملا صاحب یا دا قاري صاحب یې ګوري نو البته دا به روا کار وي نو شاید یا به ګناه لري خو کمه به وي نو شاید عام خلک دې نه یعنی عمومي بلوا دې نه جوړه شي نو دا ناروا ده او دا یو ګناه کبیره ده جرم زیات ده باید دې نه مسلمانان ځان وساتي دې نه توبه وباسي او دغسې سیریالونه باید هیڅ وخت کې ونه ګوري زما بیا د افغانستان د رسنیو نه او د مطبوعاتو نه دا هیله ده او خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت نه زمونږ دا خواسته چې دغسې سیریالونه په افغانستان کې باید پرې نه دي او بعضې فلمونه دي داسې فحاشي فلمونه دي چې هغه خلکو ته ډېر یو داسې ناروا کارونه پاشوي د دغې باید د دولت مخنیوی وکوي د دې باید مخه ونیسي دغه یو لویه ستونزه ده چې په مسلمانانو کې بالخصوص په افغانستان یا په داسې اسلامي هیوادونو کې دغه مرضونه را پیدا شوي دي
دا یو طریقه یو د پهاشه یو طریقه دا ده چې خلکو کې خپریږي او د دغه د لارې نه خلک رنګ ناروا عملونه زده کوي او په هغه کې بیا دوی دا څنګه پیشنونه دي څنګه لباسونه دي دا ټول دغه سیریالونو نه خلک اخلي او بیا په هغه کې هغه خلک اکثره کارول کیږي یو خود اطراف سیمې دي او لله الحمد چې هغه ډېرې د پاکې سیمې دي او ډېرې دینداره خلک دي پکې د سړیو نه ښځې ډېرې په دین کې کلکې دي د ښځو نه سړي ډېر په دین کې کلک دي او یو د ښاراتو خلک شو ښاراتو کې بیا هم اکثره خلک داسې نیک دینداره خلک شته خو بعضې خلک بیا داسې شته چې هغه د سیریالو پسې ځي چې سیریال کې څنګه لباس وي او څنګه پیشن وي نو دوی بیا سم دستی سبا په همغه پیشن پسې دوی روان شوي وي دغسې کارونه باید مسلمانان ونه کوي مسلمانان داسې کارونه ځان وساتي دا یو ډېر ناوړه حرام او ناروا کار دی د دې باید مسلمانان مخه ونیسي که د دې مخه ونه نیول سي نو دغه فحاشي به ورو ورو خپره سي نور مسلمانان دا ورځ په ورځ دا فحاشي خپرېږي او که چېرته یو کس نه دوم کس بل په دغه مرض باندې اخته کېږي په دغه کې بیا د کوم څوک چې دا سیریالونه خپروي دا او همدغه رنګې د اطلاعات او کلتور وزارت دا مکمل پکې په دې کې ګناه کې شریکېږي ځکه دا کتابو زموږ د فقه کتابو زموږ فتاوو دا ټولو دا مسله لیکلې ده چې د یو حرام کار بنیاد چا کېښوده هغه به تر کومه وخته پورې چې دا ناروا کار کېږي دې سره به مسلسل دا به ورسره ګډ شریک وي لکه څنګه چې څومره ګناه د هغه سړي ده دومره به د ده هم کېږي څومره ګناه چې دغه سړي ته رسېږي دا به هغه چا ته هم رسېږي چې چا دغه کار پاش کړی دی یعنی خپور کړی دی دې ته رشد ورکړی دې ته اجازه ورکړې ده دې ته ترقي ورکړې ده دا ټول په دې مرض کې ګرفتاریږي نو الله دې رحم وکوي بخښنه غواړو دا اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان احمد وروره پوښتنه دې وکوه صحیح شو پوښتنه دې وکوه احمد وروره موجود وقت قدیم موجود شهیدم که دوباره به موجود کنم با انسانی اینجور کردم این فقط من سرم یاد موجود جورو مسئله که جورو آقای انسان کنم و خلق کنید انسانی جوری من گفتم جور کردم اول دانه و رسم به موجود کنم من گفتم که بیری خلق و سوی مثلا دادون جایی که یا طالبان یا نور خلقی غریب که بکنیز نکیگی یعنی سالونه جوړ کړی ده او موجود که د بران شهید که من د مسجد که من که هغه سالون جوړ کړه اوس هم مسجد ده اوس هم مسجد ده من هیڅ کې کوي او کوم مسجد که سم کنم جوړ کړه صحیح شو ګرانه بیا چې مسجد ده خو صحیح خبره ده په هغې کې خو مونځ کېږي که ستونزه نشته یعنی مسجد خلک عصري هم جوړوي د سالون په نام جوړه ده ډېر اړیکې پرې کېږي ښه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله خو بیا هم چې میراث ولري او دا هغه وي نو بیا دې کې کومه مسله نشته خو بیا هم ګرانه وروره تا ته به هم دومره ووایم باید ځکه چې تا نوبت هم باید پوره شي چې دغسې که هر نوم پې کېښودل شي که اوس دلته د موږ په افغانستان کې انکشاف دیهات یو پروژه ده او دا اکثره ځایونو کې خلکو ته مساجد دوی په پلان کې نشته چې دوی مسجد جوړ کړي خو بیا ځینو خلکو بیا داسې کار ورسره کړی ده چې د حجرې په نوم باندې دفتر په نوم باندې یا یو بل نوم یې پیښی د هغې په نوم باندې یو لوی حال جوړ کړی بیا هغې کې وروسته د هغې نه چې کله د هغې سروې شوي وي هغه چې خلک لاړ شي هغې نه وروسته بیا دا پیسې خو د دوی حق ده د دوی پیسې دي دوی بل کار پې نه کوي مسجد پې جوړوي دې کې هېڅ خبره نشته او بیا نو هغې کې بیا وروسته د هغې نه دې کې میراب جوړ کړي او کومه مسله په دې کې نشته که داسې وي نو دا کومه ستونزه نه ده پروا نه کوي کولی شي چې دې کې مونځ خلک وکوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
مولوي صاحب شکر د خدای فضل د ګرانه قانون دی راته وکړو کوم چې د موږ سره اړیکه نه ولې قربان بخنه غواړم نوم دې راته وکړو او کوم چې د اړیکه را سره نیولې متحده اماراتونه تخار ولایتنا ښه د تخار ولایتنا او نوم دی مولوي صاحب پښتنه دا تاسو نه یو کار دا 2 لک روپۍ باندې هغه یې موږ تکرار وکړو دا موږ یو بل څه هغه کار دی بل ویواله تور کو دا خو سود نه راځي اوس د تا د ټلیفون غږ لږ خسو ګرانه کدا خبره دیم بیرته لسره تکرار کې او صرف ما دومره واورېدل چې د تخار ولایت نه او 2 لک روپۍ مې واورېدې او سود مې واورېد او بس خلاص مولوي صاحب ما یو کړی 2 لک روپۍ دا غاړي نه پرار کړو یو بل ویلې کې کوم نو هغه کرایه لګا نه کوم د بل کرایه والا ته ورکوم د بل ویلې والا ته نو دا خو به سود نه راځي نه ګرانه دا سود نه ده پروانه کوي یعنی یو ځای کې ډیر ده یو ځای کې لږ ده تا په ډیر کم پیسو نیولې بل ته په ډیرو پیسو ورکوي که نه نه مولوي صاحب ما کرایه اخلم لکه دینه چې 4 زره اخلم او د 4 زره پوره ورکوم میاشت صحیح شو پروانه کوي دی کې سود نشته وروره مولوي صاحب بله تاسو نه د شوه چې خلک لګوي په کور کې زه په خپله لکه ته به استاد یم خلکو دا ډیشونه لګوم په کور کې دغه لګول څنګه ګناه لري که نه لکه څنګه و لکه دا ډیشه خلک لګوي په کور کې لګا نو وروره د تا اړیکه له موږ سره لاول نه هم داسې ګډه وډه وه خو په داوی پوښتنې ته خو مې د جواب درکړه هم داسې نیم او نیم کله زه پرې پوه شوم خدای دې وکړي چې صحیح مې حل کړی وي او زه صحیح پوه شوی ما د تا مقصد داسې و چې یو کور سړی واخلي په کرایه باندې او بیا بل سړي ته په کرایه ته ورکوي هغې کې بیا یو څو روپۍ تا ته پکې پاتې کېږي دا څنګه ده ما خو دغسې واورېدل نه پوهېږم چې د څه مقصد و دا خو بیا جایز ده او ګرانه وروره که ته بیا موږ سره اړیکه ونیسي او داسې سم ځای نه نو خدای دې وکړي چې تا اړیکه صحیح سي او بیا موږ سره ته اړیکه ونیسي راځو دې ته ګران لیدونکو چې د سریالو خو دغه مسله وه چې درته ومې کړله او خدای دې وکړي چې بس تاسو اورېدلې وي راشد امین د سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې څوک 6 میاشتې په کور کې تیروي او بیا د هغې نه علاوه ډېر وخت په سعودي کې تیروي دا څنګه د بخښنه غواړو د اړیکه به واخلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مننه خیر اوسئ مننه خیر اوسئ زمونږ د خوانم ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړه ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جنۍ دې موږ سره اړیکه نیولې قربان نوم دې راته ګرانه وښیې او کوم جنۍ دې اړیکه نیولې شراغه وروره پوښتنه دې وکوه مولوي صاحب سړی مسافر دي دا په دوه کاته د الله جل وعلا ورته معاف شي دا سنت وي چې څنګه کېږي په دغه شمول کوي یا وختي او ملي ښه صحیح شو ګرانه ویله پوښتنه ښه ویله پوښتنه یوان ورشي که نه خلک جواب پرد کوي دا بعضې خلک وایي چې هغه ډېر خفه کېږي دا ته پوهېږي دا زموږ شی ما دا خلک وپېژني دا یو مسله او دویم جزې دی په قبر کې کېږي دا چې ناروانېږي هغه څه خبرېږي پوهېږي موږ په تګ باندې ورته چې دا مونږ حرکت کوو یا ولاړ یو دا مونږ پوهېږي او که نه پوهېږي یعنې مړی په قبر کې پوهېږي او که نه پوهېږي
صحیح شو ګرانه پوښتنه مې واخیستله او ژړ ورته د خلک وایي چې خرڅېږي ژړ یې نه چې خفه کېږي صحیح شو پوښتنه مې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې مننه نه بله پوښتنه لرم مولوي صاحب تشکر په مخه دې ښه السلام علیکم په مخه دې ښه نو ګران لیدونکو راځو دې ته چې د لیدونکو اړیکو ته جوابونه ورکو د راشد امین ورو ویلې چې په سعودي کې سړی 6 میاشتې تیری کی او 2 یا 3 کاله بیا په 6 میاشتې کور کې تیری کی 2 یا 3 کاله بیا په سعودي کې تیری کی دا څنګه دا ګران اورورا دې کې خو ما بار دا خبره کړې چې د خزي اجازه پکې شرط ده چې سړی داسې په سفر ځي او لري ځای ته ځي او بیا باید د خزي اجازه ورته ورکړي او د لاړ شي او غیر د هغې نه ښه کار خو نه ده خو بیا چې ډېر سړی مجبوره نه وي او ډېر ستونزه یو سړی ونه لري ډېر قصداره نه وي باید دغسې سفرونو نه خلک ډډه وکوي امین الله د دوبۍ نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې زمونږ په کوټه کې نور ملګري سندرې یا نور شی اوري او موږ د هغې تر څنګ ذکر کوو دا څنګه ده او یا داسې موټر کې سړی سپوري هغې کې سندرې ویل کېږي او تا خلک موټر کې ټیپ چالان وي یا سندرې وایي یا بل شی وي او د هغې تر څنګ ذکر یا یو سړی ذکر کوي دا څنګه ده ګران وروره دا جایز ده دی خپل کار کوي ته خپل کار کوه بس سړی دی لاس په کار لري او زړه دی د یار سره لري الله سره د خپل راز ساتي او دوی د خپل کار کوي نو دوی خو څوک نشي منې کولی او چا سره به څه اوس هغې باسي اگر چې ویل ورته ضروري دي چې ورته ووایې چې دا کار مه کوه په لاس یا په ژبه سره یا پس کرکه همدا ده چې ته خپل ذکر کوې او هغوی ته غوږ نه نیسې بښنه غواړو د اړیکه به واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم شکر د خدای فضل د ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جینه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان ښه پوښتنه دې وکړه ګرانه دا ډېرې بښنې سره چې د دې ورور اړیکه قطع شوله او په خبره باندې سم پویم نه شوم او دومره پوه شو چې د متحده امالاتو نه موږ سره اړیکه نیولې وه او خدای دې وکړي چې دا اړیکه بیا له موږ سره سیده شي او دی موږ ته خپلې پوښتنه راولېږي او موږ د هغې جواب ورکړو امین الله ورور موږ سره اړیکه نیولې وه دې ته خو جواب ورکړه بښنه غواړو دې ورور ته به هم جواب ورکړو السلام علیکم السلام علیکم مولوي صاحب څنګه جوړ شکر د خدای فضل د ګرانه که نوم دې راته وښیې او کوم جینه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان فرید احمد کانولې فرید وروره له کوم جینه د جرې خوش نه پوښتنه دې وکړه فرید وروره پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب ښه الو غږ دې راځي پوښتنه دې وکړه ګرانه یو اړیکه خو ظلم هغه نه اخلي د مور ته د ورځې نه اخلي ښه د شپې کې چې د شپې اخلي ښه دا څنګه ده هغه په ډاکټرانو په ډاکټرانو نه دا د ملایانو کار ده ملایان نه ده ویلي د درې میاشتې نه شوي مولوي ښه 3 میاشتې نه ماشوم ده او مولوي صاحب ښه صحیح شو 3 میاشتې نه ماشوم ده او دی د ورځې تی نه اخلي او د شپې اخلي صحیح شو بله پوښتنه خو نه لرې بله پوښتنه مولوي صاحب ورور مې دا ورته مسجد نږدې ده
عمر کې مونږ سره کم کېږي مایکه صحیح شو دې ته هم جواب درکم او بله پوښتنه نو چې سړی مړ شي د درېیمه ورځ باندې خیرات ویل کېږي دا څه رقم دغه جوابونه راکړه مولوي صاحب نور مخته که نو په مخه دی ښه مخته که راځو دې ته ګران لیدونکو چې زموږ خپرونه هم پای ته رسیږي خپرونه وخت هم پوره ده او محمد علي د اماراتو نه موږ سره اړیکه نیولې وه د په لمانځه کې زه ساوه کېږم ګرانه وروره چې په مانځه کې ساوه کېږي حضور دې برابر نیسه مانځه ته توجه ډېره کوه او خپل سجدې ځای ته دې ګوره په ولاړه او په رکوع کې د پښو ګوتو ته ګوره او په سجده کې د پزې دغه نرمۍ ته ګوره او په قاعده تحیات الله کې چې کینې بیا د سینې ته ګوره او داسې وایه چې خدای د پښو نه به مې سا راخیږي سینې ته به راځي او سینې نه به مې سا وځي او بیا به مې په قبر کې پزې دا ځای نه خاورې کېږي او دې خاورې ته به د ما ورتګ وي نو دا سوچ کوه پکې انشاءالله چې ستونزه به دې حل وي او دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سورتونه وایه انشاءالله چې مشکل به دې حل شي او دا وایي چې څوک چا سره کار کوي او د هغه سره ډوډۍ وخوري څوک ډوډۍ ورته راوړي ډوډۍ وخوري دا څنګه ده ګرانه وروره ډوډۍ خوراک جایز ده کوم مشکل نشته او بله ده چې عمرې ته وایي سړی حج نه وي کړی عمرې ته لاړ شي څنګه ده عمرې ته تللی شي او بغیر له حج نه هم عمرې ته تللی شي کومه مسله نشته همدغرانګې شیر اغا ورو د پېښور نه اړیکه نیولې وه موږ سره دی وایي چې د احمد خو موږ سره ایران نه اړیکه نیولې وه د هغه مسله حل شوه او دی وایي چې شیر اغا پېښور نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې سړی مسافر وي او په مسافرۍ کې سنت کیږي که نه ګرانه وروره که ستونزه نه وي سنت کیږي او که درته مشکل وي نو بیا پرېښودی هم شي او بل دا چې دی وایي چې سړی مړ شي دا مړی بیا ژړه اوري ګرانه ژړه اوري مړی اورېدل کولی شي زموږ دا مذهب ده د البصائر په نامه باندې د شیخ صاحب د پاکستان کې کتلی شي پېښور ښار کې دا کتاب پیدا کېږي البصائر په نامه یو عربي کتاب ده هغې په دې مورد باندې مکمل وضاحت کړی دی مړي اورېدل هم کولی شي پاتې شو ژړه ځکه دی پې خفه کېږي ځکه دته دغه ژړه ناروا ده ګناه ده د ده په سر دا ګناه جوړېږي نو ښه کار نه دی چې دی وژاړي یو څوک پې باندې یعنې په زوره ژړا کول ناروا دي فرید موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې 3 میاشتنی ماشوم ده د ورځې ته روي نه روي د شپې روي ګرانه وروره د دا واقعا د شیطان کار ده دا شیطان د دې دپاره کوشش کوي چې د ورځې دا ماشوم ته ونه روي بیا د شپې د خپله مور له دې نه سره ناکراره وي او د سهار لمونځ ته نه قضا شي یا د ماسپښین لمونځ ته نه قضا شي نو د دې په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې په آیات کرسي باندې دم کوي دا ماشوم خدای به ورته صحت ورکړي ستونزه به حل شي او دا وایي چې ورور مې مانځه ته نه ځي اوازان اوري ګرانه وروره دا ګناه ده او ګناه کبیره ده چې باید سړی مانځه ته لاړ ځکه دا مانځه ته نه تګ دا لوی جرم دی او بل په دې درېیمې خیرات جایز ده ګران لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده له بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته